که چېرته امریکایان ما راوستي دي، ما امریکایان راوستي، زه وایم چې ما راوستي دي، زه امریکایانو مسؤلیت ما راوستي دي امریکایان. ته ما نه په کتاب ځان خلاص کړه چې پلاني کتاب لیکل دی. عبدالي دانی ایوبي صاحب ووایه چا ستا په کتاب، د استاد سیاف په کتاب، د ملا بغدادي په کتاب، مولانا شیرازي په کتاب. ایوبي صاحب هغه درته لیکي خبره کوي. دا فقه نه د سیاف ده، نه د حکمتیار ده، نه د ما ده، نه د ستا ده، د هېچ هم نه ده. ټول شیان ګوره، زه ته د ما نه ډېر ګورې په دې فقه زما نه ځان خلاص کړه، په دې کتاب زما نه ځان خلاص کړه، په دې کتاب په دې کې ما ته حواله راواړوه کتاب کې ما ته حواله راواړوه چې امریکایان تا راوستي دي، زه پرې خلاص یم. خلاصه خبره ده. زما پیشنهاد څه شی دی؟ زما پیشنهاد واوره، زه دفاع ته نور نه ځم، زه پیشنهاد لرم. نور جنرال صاحب ته هم واوره او ټول ملګري دې واوري. زه پیشنهاد لرم، دا بحث چې مې در سره اوږد کړي، دا بحث چې مې در سره توند کړي، بالاخر زه دې نتیجې ته غواړم چې ورسېږو چې دا مشکلات باید علما حل کړي. علما د اسلام دي دا مشکل حل کړي، علما د افغانستان دي دا مشکل حل کړي، علما د پاکستان دي. وګوره ایوبي صاحب زما بیا خواست ده، ته ولې بحث نه پرېږدې؟ ته ولې بحث نه پرېږدې؟ ته بحث ولې نه پرېږدې؟ خو زه مهمه نقطه غواړم چې واضحه کړم دا لیدونکو ته. ډېره لنډه نقطه ده. ګورئ رفیق موږ داسې د دې له ادرسه خبرې کوو، ډېره ساده ده، داسې موضوع حل کېږي، ډېره ساده حل کېږي، اوږدو بحثونو ته اړتیا نشته. زه وایم چې که چېرته دوه نقطې دي ایوبي صاحب، دوه نقطې دي. که ګورئ دا بحث ډېر لنډ خلاصېږي ایوبي صاحب. دوه نقطې دي. زه وایم ما ته چې کتاب ته ثابته کړه د کابل ادارې چې څومره علما دي، څومره ملایان دي، دې ټول راوله. موږ ته دا ثابته کړه چې امریکایان په دې خاوره کې د توپ او ټانک د تورې نیزې سره اوسېدی شي. سیاف حکمتیار دا خلک ټول پرېږده. د موږ داسې فقه معلومه ده، د فقهاو کتابونه معلوم دي، رد المختار ده، عالمگیري ده، فتح الرائق ده، فتح القدیر ده، مقصود ده، سیر کبیر ده، سیر صغیر ده، دا لږ داسې د فقه کتابونه دي. ته چې د اسلام د نامه څخه سوء استفاده ونه کړې، ته چې د فقه او د شریعت خبره ونه کړې، ستا نور څه شي پرې، ته نور څه شي لرې؟ نو ته خو بغیر له دیموکراسۍ بل شی نه لرې، بغیر له جمهوریت نه، بغیر له دغه اساسي قانونه چې ډیکشن یې درته جوړ کړی، چې قانون اساسي چې جوړېده ډیکشن یې پکې ناست و. ته د کوم اساسي قانون؟ اجازه راکړې جنرال څه په کار کېږم، مه قربان دې شم، صدقه دې شم، په کار کېږي به نه. اجازه راکړې ایوبي صاحب محترم، ګورې اجازه ایوبي صاحب یوه دقیقه خبرې وکړه، زه د نقطې را سره اخلم، بیا زه خبرې کوم. قاري صاحب ستا صدقه څه مې اجازه راکړه، ما ته یې ودرېږه. یو پېنځه دقیقې صبر وکړه، خیر دی پېنځه دقیقې صبر وکړه. ګوره زه درته وایم، زه تا ته وایم چې الله جل جلاله دې داسې ورځ راولي زما په ژوند کې چې یوه ورځ ژوند راکړي او د اسلامي او شرعي نظام زما په نصیب شي. بیا وایم چې الله تعالی جل جلاله دې یو ساعت ژوند راکړي چې زما وطن کې هېڅ نوع خارجي نه وي. دا زما ارمان دی، دا زما سوچ دی، دا زما فکر دی. مګر زه ستا سره پر دې بحث نه کوم چې امریکایان دې دلې په افغانستان کې پاته شي. زه ستاسو اوس غوښتنه کوم، زه ستاسو موږ اوس پیشنهاد کوو د نرو ښځو کوچنیو لوی د افغانستان چې وروره یو وار راسي چې موږ ته سره کښېنو، یو وار راسي علما دې سره کښېني، اول دې د یو شرعي نظام پر توافق دې په خپله وکړي په ډانچه کې لکه زما سره چې اوس راسره دی. لطفا خیر دې زه به نه پوهېږم، ته علما یاست، زما سوال ته په دې جواب راکړئ. ګوره دلته یو قانون دی زما په لاس کې دی، د تدارکاتو قانون. کله چې زه دا د تدارکاتو قانون وګورم، زه پوهېږم چې زه په دولت کې یو پروژه یو قرارداد په کومو شرایطو باندې جواز واخلم، پر کومو شرایطو باندې پروژه واخلم، زه به پوهېږم. صحیح دی؟ ځکه چې ما لاس کې دی. زه دلته بل دغه دی زما سره د رسنیو قانون دی. زه چې دا وګورم ما ته دا وایي چې د رسنیو په قانون کې زه کوم حقوق لرم د افغانستان په قوانینو کې. بل قانون دی د بانکدارۍ، زه ته ته مشوره هم کوم، خواست هم کوم د ټولو علماو سره. دا د بانکداري، زه په دې پوهېږم چې بانکداري څه شی دی. دا د تجارتي محاکمو قانون دی، دا مثلا قانون دی د مدني محاکمو، او دا سره مثلا قانون د جزا، کور د جزا. اوس زه د طالب څخه څه غوښتنه کوم، زه د ټولو علماو څخه کوم، د طالب څخه جنګ د ملا دی، شروع ملا کړی د فتوا ملا ورکړی دی، قرباني طالب دی. دلته جنګ د اشرف غني دی، د امریکا دی، قرباني عسکر. جنګ ایوبي صاحب کمونستانو شروع کړی ده، جنګ د طالب نه دی، خلقیانو پرچمیانو شروع کړی، په داود کودتا خلقیانو پرچمیانو کړی. عامل دي جنګ دیموکراتان دي، ملایان نه دي. ستانزي صاحب څه پوښتنه وکړه چې دا کار دې ولې کړی؟ اجازه راکړه
زه غواړم د داود حکومت ملایانو نسکور که کمونستانو اجازه راکړه څه د کانسل جنرال څه په کار کېږم نه خبره دا ده چې ګوره زما ستاسې څخه خواست دا دی ستاسې څخه مې خواست دا دی چې که ته اسلامي او شرعي نظام غواړې خو زه هم غواړم که ته د امریکایانو وتل غواړې زه هم غواړم که ته یو آزاد او خودمختار مستقل افغانستان غواړې زه هم غواړم مګر زما فقط یو پیشنهاد دی ستا پیشنهاد مې دی چې دغه طالبانو مشرتابه دي چې په قطر کې د امریکا سره د تړون دپاره یو نیم کال مذاکره کولی شي د هغه امریکا سره چې د 50 ډول هم د هغه دي ګوانتانامو هم د هغه ده جګړه هم د هغه ده وژلی هم هغه یې د سره شروع کړی هم هغه دی د هغه سره یو نیم کال مذاکره کوي بغیر قید و شرط هغه سره مذاکره کوي او زه چې د ورور یم زه چې د په وینه شریک یم زه چې د په دین شریک یم زه چې د خدای یو د سره منم زه چې ستا ودې ته منتظر یم چې ته پر ما یو شرعي او اسلامي نظام نافظ کړې او ته ما ته وایې چې زه تا وژنم ځکه چې قدرت چې دی اسلامي او شرعي نظام چې دی هغه د قدرت په زور باندې راغلی دی موږ بیا مقاومت کوو تر څو چې موږ ته د لوري معلوم نه شي تر څو چې موږ ته د شرعي او اسلامي نظام حقیقي تصویر رامخته نه شي موږ ستاسې څخه ویره لرو موږ د اسلامي نظام څخه ویره نه موږ ستاسې لرو موږ ستاسې د تطبیق کننده څه لرو موږ ستاسې د نظامي زندانانو څه لرو موږ ستاسې د مسلمانانو څه لرو اجازه راکړه تا وویل چې که بل فرض امریکا موږ راوستلې ده بل فرض پکې نشته شک و پک هم پکې نشته که ته نه وایې امریکا نه وایي که ته اوس جنګ پرېږدې امریکا ته موږ راوځو چې ووځو زموږ دغه دا ته یې چې د جنګ د امریکانو د راوستلو عوامل اسباب دلایل او دا چې پاتې کېږي دلایل دا که زه په دې ستونزه کې غلط یم ایوبي صاحب قاري صاحب ته وخت ورکړه قاري صاحب ته هم لږ وخت ورکړه ایوبي صاحب یو زر دومره قاري صاحب یو وضاحت د دی ورکړي چې د دغوی د اساسي قانون تر چتر لاندې په دې زندانونو کې کوم وحشتونه روان دي کوم ظلمونه روان دي ولې یو ورځ ته باندې غږ نه جګی چیرې ایوبي صاحب ته وخت ورکړه خیر صحیح شو زما یو باس راوښیه زما په ټول 8 کاله وکالت کې زما یو موقف راوښیه زما یو باس راوښیه چې یا به د غلا چور چپاول فساد اخلاقي او د امریکایانو د دوی د مختلف یو باس ما راوښیه چې ما په دې مخالفت کې په تېر 8 قرباني نه شي زه چې دلته نن په کور کې ناست یم زما که زه د څه قرباني یم زه د 2 شیانو قرباني یم یو د وحدت ملي قرباني یم یو د دې قرباني یم چې ما د حال که ملکي کسان که تا وژلي دي مې مخالفت کړی دي که حکومت کړی دي که ستا ملکي نظامي تلفات زیات شوي دي ما مخالفت کړی دي که اردو ملي زیات شوي ده ما مخالفت مننه ایوبي صاحب مننه کور ماباد قاري صاحب ته لږ وخت ورکړئ سلام عزت ایوبي صاحب لږ وخت راکړئ ایوبي صاحب ایوبي صاحب محترم ګورئ اول ما کې اجازه راکړي ډېر کښېنسته نو زه بیا ته باس ته راسم صحیح ده خو دا خبرې څه وایې که ته داسې زه ستا خبرې اورم زه دغسې ولاړ یم ستا خبرې اورم صحیح ده بس صحیح ده بیا اجازه ده چې خبرې صرف اورئ بیا اجازه ده ما د لاین څخه باسې مه ځه که ضرورت بل چا ته ځای ورکوئ صحیح ده که نه زه بیا سره ته نن زموږ مېلمه یې ایوبي صاحب ته دې موږ مېلمه یې زه ستا ډېر ښه ملګري کېدم تا ډېر ښه لږ تحمل لرې په دې لکه کاري عیسا کې شکنځل وکړې ایوبي صاحب ما شپه سره سبا کوئ چې یوې خبر موافقې ته سره ورسېږو ایوبي صاحب محترم ګورئ اول تاسې خبره وکوله چې د اساسي قانون خبره مو وکوله د اساسي قانون په اړه د افغانستان اساسي قانون دلته زما مخې ته پروت ده زه د افغانستان په اساسي قانون کې داسې موارد درته ښیلی شم چې هغه موارد هغه د اسلام سره په ټکر کې دي د اسلام سره صریح مناقض موارد دي ډېر موارد شته چې یو د هغې مواردونه دا د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه منل او د ملګرو ملتونو منشور پرته له استثناء پرته له قید او شرط منل دغې اساسي قانون د ملګرو ملتونو منشور منلی ده پرته له استثناء پرته له قید او شرط دغې اساسي قانون د ملګرو ملت د بشر د حقوقو اعلامیه منلې ده پرته له استثناء پرته له قید او شرط او د بشر د حقوقو په اعلامیه کې د طلاق حق هم ښځه لري هم یې خاوند لري ښځه حق لري چې خاوند ته طلاق ورکړي د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیې 18 ماده تاسې وګورئ
ښځې ته حق ورکړل شوی ده چې د خاوند نه نکاح طلاق واخلي. زما ستا افغاني او اسلامي کلتور دا اجازه ما ته نه راکوي چې ښځې ته حق ورکړو چې هغه د خاوند نه طلاق واخلي. همداسې ستا دې اساسي قانون د ملګرو ملتونو منشور منلی ده. د ملګرو ملتونو په منشور کې د غله نه لاس پرې کول بشرضد جنایت ده. د زنا حد بشرضد جنایت ده. قصاص بشرضد جنایت ده. نو ته خپله قضاوت وکوه چې اسلامي حدودو ته بشرضد جنایت ویل د دې سړي څه حکم ده؟ که چېرته یو څوک راپورته شي د اسلام حدودو ته بشرضد جنایت ووایي، دا سړی د اسلام نه وځي، دا سړی صراحتا کفر ته داخلېږي او ستا اساسي قانون دا منلی ده. دا یوه خبره. دویمه خبره دا چې ایوبي صاحب د ملایانو خبره وکړل، تاسې ملایان سره کښېنئ. قاري صاحب دا سټوډیو لږ هغه کوي. سیلاب صاحب د پارلمان اوسنی غړی هغه غواړي چې د موږ لایق خپرونې ته راشي. نو ملګرو هیله مو دا ده چې سټوډیو کې لږ زره تاسو هجوم مه جوړئ. زه بار بار قطع کوم او که چېرته بلاک کم بیا هغوی نشي راتللی که تاسو بلاک کوم، نو لطفا موږ مه مجبوره کوئ چې د بلاک لپاره هغه شو. سیلاب صاحب د پارلمان اوسنی غړی مهرباني وکړئ سیلاب صاحب خپرونې ته داخلېږي، تاسو مهرباني وکړئ دا سټوډیو خالي کړئ زموږ خپل ملګري. دویمه خبره ده چې د ملایانو خبره وکړه. که چېرته د ملایانو بحث کېږي نو موږ خو دا 19 کاله همدا چغې وهو. ایوبي صاحب ته ډېر معلومه وي چې په دې 19 کلونو کې تر اوسه پورې موږ ته دا حق نه ده راکړل شوی چې موږ خپل غږ دغه یو لایف ده اوس فلحال هم د ریپورټ لاندې ده. دا لایف هم اوس ریپورټ کېږي، دوی لګیا دي. دا د ارګه مطبوعاتي ټیم چې دا کوم خلک چې دوی ګمارلي دي هغه لګیا دي موږ دا لایف ریپورټوي. یعنې دغه خبره هم د موږ دوی نه غواړي. دوی قطعا نه غواړي چې موږ ولس سره کښېنو خبرې وکړو. هغه علما چې د کابل ادارې ملاتړي دي، تاسې د خپلو ملایانو نه وغواړئ چې راځئ د طالبانو سره کښېنئ که نه، په یوه ځای کې ورسره کښېنئ، موږ به درته ناست یو، دا خبره ورسره حل کړئ. تاسې ولې په یوازې ځان یوازې په تلویزیون کې ناست یې، په منبر ناست یې، بل چا ته دا حق نه ورکوي، بل چا ته دا حق نه ورکوي چې هغه ستا سره خبره وکوي. موږ د دوی نه دا غوښتنه لرو، دوی د خپلو ملایان راوغواړي. د کابل ادارې چې څومره ملایان دي، دا ډالرې چې ورکوي، دا تنخواوې چې ورکوي، دوی دې راوغواړي. دوی ته دې ووایي چې دلته زما په مخ کې مه غږېږه، د طالب په مخ کې وغږېږه، د طالب سره مخامخ خبرې وکوه. راشه ولس دې ټول راشي، دا خلک دې موږ سره کښېني. موږ 2-3 ساده پوښتنې د کتاب به موږ هم راواړو، دی به یې هم راواړوي. که چېرته دی د کتاب نه موږ پړه کړو خو خلاصه به شي، ټول ملت ته به واضحه شي د موږ د جهاد مشروعیت به ختم شي. که چېرته دلته ځای موږ پړکو دا ولس ته به واضحه شي، ولس ته به څرګنده شي چې څوک په حقه ده څوک په ناحقه. او درېیمه خبره ده چې موږ ایوبي صاحب دلته د موږ سره مېلمه ده، موږ کوشش کوو چې د ایوبي صاحب سره د سوء تفاهم په ختمولو بحث وکړو، د واټن په لرې کولو خبرې وکړو چې موږ تاسې منځ کې دا واټن لرې شي، دا فاصله لرې شي. که چېرته موږ تاسې دې ته ځو چې د جګړې نوعیت دا استخباراتي جګړه ده، نو دغه بحث ته که ځو دا بحث اوږدېږي، دا استخباراتي جګړه نه ده. په دې هېواد کې د روسانو جګړې ته هم دوی د قدرتونو جګړه ویله. که چېرته روسان افغانستان ته راغلي وو، دا جګړه د روسانو د امریکایانو وایي، نو خو د کمونیستانو نه زموږ غوښتنه دا ده چې تاسې ولې د روسانو دپاره په دې ځای کې خپل ولس وژلو؟ افغانستان خو د دوی دپاره یوه لاره وه، یوه لار وه د دوی دپاره. نو که دا لار وه تا خو دلته وژنې شروع کړې، دلته دې خلک وژل، خو ته به ورغلی وه هلته به د بل قدرت سره جنګ کړی وی. که چېرته امریکایان دلته راغلي دي د بل کوم قدرت سره جګړه کوي، نو خو زه وایم چې د بل قدرت سره جنګ کوي، نو خو د امریکایي بوزه د هغه بل قدرت په کور یې ورننه باسه، د چینایي په کور یې ورننه باسه، د پنجابي په کور یې ورننه باسه، د روسي په کور یې ورننه باسه. زه مانع نه یم. ته خو امریکایي راولې د ما خوار بازګر چاودبون د بازګر په کور یې راننه باسې. نو خو سوال په دې ځای کې دا، زه خو د خپل ځان په دفاع لګیا یم. ایوبي صاحب تاسو ته بهتره معلومه چې 2006 کال پورې په افغانستان کې مقاومت نه و، طالب نه و. دا طالب ولې را پیدا شو؟ دا طالب د امریکایانو د ملګرو د ظلمونو د وحشتونو نتیجه ده. ولس راپورته شو، د ولس رهبري طالب په غاړه اخیستې ده. چاپه به وه، وهل و، ټکول و، د طالب په نوم خلک ځورول و چې
چې چا پګړۍ په سر هم طالب و، چې چا په سپینه ټوپۍ په سر هم طالب و، چې چا په ګیره پرېښې هم طالب و، چې څوک په جومات ته تلم طالب و. د ډالرو دپاره دغه د امریکایانو مزدورانو د هغوی ملګري وو د 100 د 200 دپاره دماغ جاسوسي هم کوله، د تا هم کوله، د بل هم کوله، د بل هم کوله. بس ولس یې دې حد ته ورسولو چې ولس مجبور شو، بله لارې نه درلود. دلته که د قدرتونو جګړه وي، زه وایم چې دا قدرت دې لاړ شي که نه، خو د پنجاب په کور دې ننوځي، د چین او د روس په کور دې ننوځي، د یو بیچاره د غریب بازګر افغان په کور کې څه کوي؟ دا خبرې زه وایم چې راځئ اوس ایوبي صاحب تاسې نه مخواستل چې راځئ موږ تاسې یو افهام و تفهیم رامنځته کړو، راځئ د واټن په کمولو وغږېږو. تاسې وایئ چې د شرعي نظام د تطبیق کوونکي نه دې موږ ویره ده، زما نه دې ویره ده. زه تا ته وایم چې زما نه مه ویرېږه، راځه زما سره مخامخ کښېنه، زما سره خبرې وکوه. کومه د ویرې نقطه چې په ما کې ته وینې هغه ما ته مخامخ ووایه. خو د امریکایانو د وتلو دپاره چې زه کومه هڅه کوم د هغې دپاره خنډ مه جوړېږه. زه ایوبي صاحب ستاسې د مخې د حیا وي، زه تاسې نه مخاطب کوم، زه د کابل ادارې د نظامیانو مشران یادوم. ته چې ټرمپ ته خطونه لیږي، ته چې تر اوسه پورې دا پرون بله ورځ د اتلانتیک کونسل سره چې په کومه مرکه کې اشرف غني ویلي دي چې د امریکایانو وتل اوسه پورې حتمي نه دي، امریکایان د افغانستان د خاورې نه شي وتلی، امریکایان به د افغانستان وضعیت ته په کتو ووځي د افغانستان نه. زه وایم ته د سولې په وړاندې خنډ یې، پرېږده امریکایان چې ووځي، زه ورته به سره کښېنو. ته که افغان یې تر شا په بل قوت تکیه نه لرې، خو زه هم افغان یم، ته هم افغان یې، راځه زه ورته په دې خاوره کې سره کېږم چې ته د ما نه په کوم شي ویره لرې هغه ما سره مطرح کړه، د کوم شي ډار چې ته د ما نه لرې هغه زما سره مطرح کړه. ولې د خارجیانو پسې ولې کوړایې؟ د خارجیانو لمن ولې کش کوې؟ د خارجیانو د پاتې کېدو دپاره توطیې او پلانونه ولې جوړوې؟ که چېرته ته وایې چې دلته به امریکایي ځواکونه هم وي، طالب به هم راشي، دلته به زما سره یو څو وزارتونه به ورکړم، یو څو ریاستونه به ورکړم، دلته به په وزیر اکبر خان او په مکوریانو په دې ځایونو کې به یو څو کورونه ورکړم، نو دا خو خیال محال جنون ده. دا طالب خو د دې دپاره مبارزه نه ده کړې. طالب خو که د پارلمان د چوکیو دپاره یا د وزارت د ریاست دپاره مبارزه کوله، په هماغه لومړي سر کې به یې نظام د لاسه نه ورکول، امریکایانو هر څه ورسره منل. دا په مذاکراتو کې اسلامي امارت په رسمي اعلامیه کې څرګنده کړه، نړۍ ته امریکا ته مخامخ وویل امریکایانو موږ ته د یوې اډې په مقابل کې هر څه سپارل، خو موږ نه منله. اسلامي امارت به هېڅکله هم د یوه بهرني شتون هم دلته ونه مني. او بله خبره ده، ایوبي صاحب آخري خبره کوم، تاسې وویل چې کله چې د امریکایانو سره طالبانو تړون وکولو د جګړې مشروعیت ختم شو. د جګړې مشروعیت ایوبي صاحب دغه سوال هلته مطرح کېدلی شي، اصلا دا سوال مشروعیت جلا بحث ده. دا سوال هلته مطرح کېدلی شي چې کله دلته امریکایي ځواکونه په بشپړ ډول د افغانستان نه ووځي. تر اوسه پورې هم امریکایي ځواکونه د کابل ادارې د عسکرو ملاتړ کوي، وسلې ورکوي، کله په یوه ولایت کې وي، کله په بل ولایت کې اسدالله خالد شاته پسې روان وي. نو دا سوال هلته مطرح کېدی شي چې کله امریکایي ځواکونه په بشپړ ډول له دې خاورې ووځي، CIA ووځي، د CIA ملیشې او خالصلا شي، د CIA ملیشې هغه ملیشې د افغانانو کورونو ته اوړي، هغه وسلې په ځمکه کېږدي، د افغان په کور انګریز نه خیږي، د افغان کور ته انګریز نه وراوړي، هغه وخت دا سوال کېدلی شي. نه خو د امریکایانو سره چې ما تړون کړی ده، ستا او د ما د تړون منځ کې فرق دا ده، تا د امریکایانو سره تړون کړی ده د افغانستان د افغان په کور د خېژولو تړون، د افغانستان د افغانانو په کورونو د عملیاتو تړون. ما د امریکایانو سره تړون کړی د افغانستان د خاورې نه د وتلو تړون. ما د امریکایانو سره دا تړون نه دی کړی چې زه به د نړۍ د امنیت په مقابل کې دلته افغانان وژنم. او ته په جهر په څرګنده ایوبي صاحب ستاسې د مخې د حیا وي، تاسې مې هدف نه یې، زه کله کله دا تاسې خطاب کوم، تاسې خفه نه شئ. د کابل ادارې مشران په ډېر افتخار د اعلی د نظامیانو اعلی سرقمندان په ډېر افتخار وایي چې موږ د نړۍ په لومړۍ کرښه کې یو، موږ د نړۍ د امنیت په لومړۍ کرښه کې یو، موږ د امنیت د واشنګټن او د نیویارک امنیت ساتو. نو تا چې کوم تړون کړی ده هغه د نیویارک او د واشنګټن د امنیت ساتنې په خاطر د خپلو افغانانو د وژلو تړون ده. ما چې تړون کړی ده، ما د دې خاورې نه د امریکایانو د شړلو تړون کړی ده، د امریکایانو د وتلو تړون مې کړی ده. امریکایانو د ما سره د خاورې نه وتل منلي دي، که چېرته امریکایان د دې خاورې نه ونه وځي، زما جهاد بیا هم د دوی سره روان وي. قاري صاحب مننه. ایوبي صاحب دوه سوالونه راغلو، دا دوه لیدونکي مو دي، بیا به تاسو خبرې وکړئ. اصل افغان مهرباني وکړه، لاند سوال 150 ثانیو. قاري صاحب ښه مهرباني قاري صاحب چې بیا راشي، مهرباني وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایوبي صاحب